هغه ناروغۍ او خطرونه چې د سیکس کولو یا کوروالۍ کولو په وخت کې له نر څخه ښځې او له ښځې څخه نر ته انتقالېږي. سلامونه او مینه دوستانو، په دې هیله مو یم چې روغ او جوړ او د صحت جامې په تن ولرئ. زموږ د ویډیوګانو مقصد تاسو ته لارښوونه ده. که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی همدا اوس یې سبسکرایب او ورسره په خوا کې د ګونګړي نشان ضرور ووهئ. کله چې یو شخص په ساري میکروبي ناروغۍ ګرفتار او ککړ وي، د بل شخص سره د جنسي اړیکې په نیولو سره عین میکروبونه مقابل شخص ته انتقال کېدای شي. د جنسي اړیکې له لارې دغه میکروبونه او ناروغۍ له یو شخص څخه بل شخص ته انتقالېږي، لکه تور ژیړی، ایډز، ایچ ای وي، کلمیدا او داسې نور. کله چې تر جنسي اړیکې وروسته لاندې نښانې ولیدل شي، یو ځل باید ډاکټر ته ضرور ورشئ. د ښځینه د جنسي غړي څخه بویناکه مایع یا اوبه وتل چې ځینې وختونه یې رنګ شین، رنګ تور، ژیړ هم وي. دوهم، د ښځینه په فرج یا کوس کې خارښت او سوزش راتلل. دریم، د میاشتنۍ ناروغۍ بغیر له تناسلي آلې څخه وینه راوتل. څلورم، د جنسي اړیکې په وخت کې درد احساس کول. پنځم، د نارینه تناسلي آلې یا غین څخه مایع اوبه وتل. همدارنګه د نارینه او ښځینه د تناسلي آلو پر شاوخوا زخمونه او ټپونه پیدا کېدل. په جنسي اړیکه کې د میکروب د مخنیوي لپاره باید د پوکاڼۍ یا ګاندون څخه استفاده وشي. پوکاڼۍ د میکروبو مخه نیولی شي. په لاندې حالاتونو کې میکروب سرایت نشي کولی: مشترک حمام استعمال کول، په مشترک اتاق کې سره اوسېدل، مچول، روغبړ کول. تاسې ته مې عمومي طبي معلومات وړاندې کړل. هیله کوم چې د طبي معلوماتو څخه صحیح استفاده وکړئ، غلطه معنا وانخلئ. مننه دوستانو. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، او که مو لا هم زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی درسره سبسکرایب یې کړئ، او ورسره په خوا کې د ګونګړي نشان ضرور ووهئ.